یو اهم سوال: آیا تاسو ته معلومه ده د پښتنو د تعداد په لحاظ سره د دنیا د ټولو نه غټ ښار کوم یو دی؟ که تاسو ته پته ولګي نو حیرانه به شئ. راځئ په نننۍ ویډیو کې درته ښایو چې د دنیا هغه 10 غټ کوم ښارونه دي کوم کې چې پښتنو تعداد د ټولو نه سیوا دی. په دې لیست کې په 10م نمبر باندې دی جلال آباد افغانستان. جلال آباد افغانستان کې تقریبا 3.5 لکه پښتانه اوسېږي چې د ښار 10% جوړوي. په 9م نمبر باندې ډیر اسماعیل خان پاکستان. د جنوبي خیبر پښتونخوا زړګی ډیر اسماعیل خان تقریبا 8 لکو پورې پښتانه دلته اوسېږي او له سرایکي وروڼو سره یوځای یو ښایسته کلتوري امتزاج جوړوي. په 8م نمبر قندهار د پښتو تاریخي مرکز تقریبا 6 نه 7 لکه پورې پښتانه دلته ژوند تیروي چې د ښار 15% جوړیږي. دا هغه ښار دی چېرته چې د احمدشاه بابا مزار هم دی. په دې لیست کې په 9م نمبر کوهاټ پاکستان. کوهاټ د میلمه پالنې او غیرت ښار. دلته تقریبا 9 لکه پښتانه میشت دي. په 8م نمبر بنو پاکستان. بنو د سرحد ساتونکی ښار. تقریبا 9 لکه نه زیات پښتانه دلته اوسېږي چې 4% آبادي جوړوي. د بنو تاریخ د قربانو نه ډک دی. په 5م نمبر کوټا پاکستان. کوټا د بلوچستان زړه 9 نه 8 لکه پورې پښتانه دلته اوسېږي چې د ښار 15 نه تر 40% آبادي ده. سلیمانی چې یخ موسم او لوړ غرونه د دې ښار پهچان دی. په 4م نمبر باندې مردان. زمونږ خپل مردان علم، ادب او غیرت دلته لکه سا سره ګډ دي. 14 لکه نه زیات پښتانه دلته اوسي. مردان د غیرت، ویاړ او تاریخ نشان دی. په 3م نمبر باندې کابل د افغانستان زړه او روح. 12 لکه نه تر 15 لکه پورې پښتانه دلته ژوند کوي. نور هم ډیر قومونه دلته اوسېږي خو د پښتو اثر تر ټولو زیات دی. په دې لیست کې په 2م نمبر باندې پیښور د پښتنو پیژنګلو او تاریخ مرکز. 20 لکه نه زیات پښتانه دلته اوسېږي. د لرغوني بازارونو نه واخله تر یونیسټو پورې دا ښار د غیرت داستان دی. او په نمبر 1 کراچۍ. او تاسو سم واورېدل، په نمبر 1 کراچۍ. 15 نه تر 40 لکه پورې پښتانه دلته ژوند کوي. د خیبر نه واخله تر قندهار دلته هر پښتون خپل کور پیدا کړی. کراچۍ د مهنت، مزدورۍ او بریالیتوب ښار دی او دا ښار پښتنو جوړ کړی دی په خپلو مټو، زړونو او تڼاکو لاسونو. نو ګرانو دوستانو، دا و د نړۍ هغه 10 ښارونه چېرته چې تر ټولو زیات پښتانه اوسي. آیا ستاسو ښار هم پکې و؟